قمر د ارمانونو د خزان نه مزه اخلي قمر یو لیونی د تاوان نه مزه اخلي قمر د رڼو اوښکو د باران نه مزه اخلي قمر د احساساتو د زندان نه مزه اخلي قمر د ژوند د هر یو امتحان نه مزه اخلي په داسې کلامونو د هر چا د زړګي خان دی قمر په خپل کلام کې د خپل فکر ترجمان دی د ژوند د هر اړخ هر ادا سره بلد و اوس به ماضي ته لاړ شو دغه وضاحت مې ځکه وکړو چې هغه په حال کې و که نه اوس به ماضي ته لاړ شو د ژوند د هر اړخ هر ادا سره بلد و پیکر د سړیتوب و د حیا سره بلد و د مینې محبت او د وفا سره بلد و په ژوند مین سړی و د خندا سره بلد و وزر د خپل خیال یې خورې کړې وې روان و قمر په خپل کلام کې د خپل فکر ترجمان و په ټوله شاعرۍ کې پیغام او نصیحت و ډېر خوږ تکړه انسان او مین په ادمیت و د مینې د رنګونو او د امن علامت و په خیال او تخیل کې رنګونه او شدت و جذبې خطه کړې وي او سلوه او همت و غیرت په دې خاوره او پښتو باندې قربان و قمر په خپل کلام کې د خپل فکر ترجمان و نه اخرنی بند دی کلام صوفیانه هم و هم پکې رومانو کلام صوفیانه هم و هم پکې رومانو په خپل خوددارۍ او په احساس باندې ودانو د قام د بیدارۍ او د یووالي په ارمانو د خپل هر یو تخلیق په پس منظر کې لوی داستانو جانان جانان سړی و نو د هر سړي جانانو شاهد یو ښایسته ګل د ادب د ګلستانو قمر په خپل کلام کې د خپل فکر ترجمان